الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت د انسان ژوند تیرول په ځمکه باندې د ده لپاره یو خاص معیار یو کیل یو وزن یو مقدار یو حقیقت یو ترتیب یې درته مهیا کړی چې چېرې هم د انسان په ځمکه باندې وخت تیری د انسانانو په رنګه وخت تیری نو الله رب العزت د هغه انسان نه خوشحاله وي او هغه عبادات هم مقبولي او الله رب العزت د طرفه په رحمت هم وي او دعا هم قبليږي او رحمت ته نږدې هم وي د رب العالمین او که چېرې دا انسان د شیطان په لاره باندې روان وي او ټول طور طریقې او کارونه یې د شیطانانو وي او دی د رب نه او د رحمت او د دعاګانو امید ساتي دا ګورې دا انسان په خطا باندې لکه مثلا انسان دی ګناه نه مرتکب دی ګناه کبایر ګناه کوي د کبایر ګناه کې سود راځي زنا راځي حرام خوري راځي پردې حق خوړل راځي د ټول راځي د دې مرتکب دی او هغې باوجود د هغې کبایر ګناه نه دی مخ نه اړوي او د ټولو د اکبر الکبایر ګناه د شرک نه مخ نه اړوي نو دا انسان چې دی د ځان په تباهي کې اچولی د ځان غرق کړی دی که دا انسان د دې کبیره ګناه نه مخ نه اړوي دی په خپله ځان غرق کوي نن سبا د زمانې ته وګورئ که نه سوشل میډیا دور دی هر یو سړي دور وګورئ په دې کې داسې کسان هم موجود دي چې د خپل د ځان د ښکلیوالي دپاره قسمه قسم ترتیبونه یې مهیا کړي دي که فیشلي ووایي که کریمونه ووایي دا به مو اورېدل پخوا به ښځو کول جینکو به کول الله رب العزت زیبایش ښکلیوالی جمال د ښځو دپاره راوستی دی او اوس په دې لعنت باندې الکان رالیږدلي دي سړي رالیږدي دي دا نه هم چې ټول اکا دوکا چېرته داسې چې خدای ورته په قهر شي او عادات طور طریقې او ټول هغه کوي چې الله رب العزت د طرفه په لعنت وي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په پیشنګویانو کې دا فرمایي دي چې ان قریب زموږ په امت په یو داسې وخت راشي یو داسې دور وراشي چې سړي به ټول طور طریقې د ښځو کوي او د ښځې به طور طریقې ټول د سړو کوي او دغه د ټولو نه سخت او د فتنو ډک وخت دی او ما تاسو ته ویلي چې فتنې ولې ډېرېږي شیطانان هم له خو مرګ راځي نه او ته شیطانان ورځ تر ورځه ډېرېږي او چې څومره شیطانان ډېرېږي دومره فتنې سیوا کېږي او هر قسمه شیطان ستا په زړه کې داسې قسمه وساوس او خیالات او داسې خبرې ته ډیزاین در سره درته اچوي چې تا به حیران ما بیګا په درس کې هم ویلي انسان چې مونځ ته ودرېږي نو قسمه قسم خیالات ورته راځي او کچری دې دغه په عام روټین کې په عام ژوند کې ناشته پاسته کوي چا زر خبره ترې کوي خوراک کا کوي یا چا سکینی پاسي نو خیالات بہت دومره نه راځي
خو چې رب سره د ملاقات وخت راشي دی په دغه ټایم کې دا ټول شي دا ټول شیطانی خیالات په پزړه کې الله رب العزت انسان خپل پیدا کړی دی عزتدار پیدا کړی دی درود خوږ پیدا کړی دی خپلواله وته پیدا کړی دی خپل خدام نه چې ته تور طریقې ټول د خزو عادت که یو سړی په لار باندې رواني فراق واچي او خلک ورپسې سوي چې دا انسان عقلمند دی که بېوقوفه دی بېوقوفه دی زنانه روان دي او په لاره باندې د سړو کپړې واچي خلک به څه وایي چې دا کوم انسان دی دا خو بېوقوفه دی هر انسان د پاره الله رب العزت یو دایره جوړه کړې یو ریډ لاین یې ورته مقرر کړی چې دا انسان په هغې ریډ لاین کې نه کراس کوي نو بیا خلک پوه شي چې یاره د دې انسان په عقل کې فتور دی د دې انسان په عقل کې فرق دی الله رب العزت دې انسان ته فطرت ورکړی دی فطرت سلیمه په فطرت سلیمه مخالف چې معمولی د آداب او خلاف یو څه انسان ویني هغه په زړه باندې یو ناګواري غوندې راشي وایي چې یار تا څنګه انسان معمولی د دایرې نه سړی چې خبرې لږ سیوا وکړي او چې مړه دا خو ډېر عجیبه انسان په دې کې خو هغسې انسانیت هغه همدردي انسانیت هغه خبرې لسانیت په دې کې هغه شان نشته او نه په دې کې هغسې کوالټي شته چې کم انسان ته پکار نو رب العالمین انسان کامل پیدا کړی نه دی اکمل پیدا کړی نه دی خو الله رب العزت انسان ته ویلي چې ته د عادات او طور طریقې هم داسې کا چې څنګه د سړی پاتې شي او ښځه پاتې شي که سړی نو طور طریقې د ټول د سړو غوندې کوه که هلکې نو طور طریقې د ټول د هلکانو غوندې کوه که جینۍ نو ټول طور طریقې د جینکو کوه که ښځه نو ټول طور طریقې د ښځو کوه دا یې نه دي ویلي چې هلک دی د ټول حرکتونه د جینکو کوي او جینۍ ته یې دا نه دي ویلي چې د ټول حرکتونه د هلکانو کوي د حدیث شریف کې تاسو را راځي ابن ماجه کې ابو داود کې ترمذي کې نسائی کې په دې کې راغلي نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په پیشنګویانو کې دا حدیث نقل کړی او فرمایلی دي چې زما په امت به داسې عن قریب یو زمانه راشي چې د دواړو فرق به ختم شي د دواړو لباس به یو شان شي د دواړو طور طریقې به یو شان شي ناسته پاسته به یو شان شي تر دې پورې ځان ته به مسلمان هم وایي ګورئ دا نن په موږ به کوم لار روان یو کم مشران کم نصیحت کوونکي کم لاره ښودونکي هغې ته خو کینونه او چې کم ځان ته کم مشران وایو نو هغه هم په لعنت باندې سر شوی دی چا په یو څیز کې په موبایل کې څوک په ټیک ټاکو کې څوک په یو شي کې څوک په ټول راګیر پلار به یو ځای ناستي بچي به بل ځای ناستي ټول کورنۍ یو ځای بل ځای ناستي دې ته خدای اعلی ورياض شي چې دې بس رستو نت ور بند شي دا څه زمانہ ده الله رب العزت انسان ته ژوند ورکړی خو دې دپاره نه دی ورکړی چې تی په له لعب کې خرڅ کړه ټول ورځ بس ناس پاس یې هم دغې څیز ته ناست یې هم د دې نه اعتماد هم د دغې موبایل چې څومره تباهي زموږ په دې معاشره کې راوسته تاسو سوچ هم نشئ کولی ما ته په دې کالونۍ کې داسې شپږ ماشومان معلوم دي چې ما ته ورته داسې کارټونان ورته ولګو کارټونان داسې کارټون ورته ولګو یاره ماشوم د اخلاص به شو دی کارټون ورته ورکړي د هغې کارټون د وجې هغوی پاګلان شوي دي په ځان چکونه لګوي مور پلار ورته زنځیرانه جوړي په دې کالونۍ کې موجود دي ښیم یې درته خدای بندګانو داسې مه کوئ د الله رب العزت نه یره وکئ انسان چې څنګه الله رب العزت پیدا کړی دی په انسان کې ایډیشن مه کوئ رب العالمین انسان پیدا کړی دی انسان په لیول پاتې کوي که چېرې تاسو دا وایي چې دا انسان ته به وزیر ولګي او اسمان ته به وخیږي دی به دی ایډوانس کېږي نه که ته د ټوله ورځ موبایل وګورې ته په ایډوانس کېږي نه که ته ټوله ورځ موبایل نه سټډي وکړې او ته د موبایل نه ځان پوهه کړې تر هغې پورې ته پوهه نه تر څو پورې تا په معاشره کې د هغې اصلاح او هغې افکار دې نه خواره کړي تا ته ښه پته ده چې تا ته په سوشل میډیا باندې کم نظریات تا ته خورېږي کم افکار درته درکوي کم تعلیمات ته درکوي چې ته د هدایت لار درته نه ښایي چې ته سمه لار درته نه ښایي تاسو چېرته کتلي راکتلي به یې مونږ مخې ته تېرېږي هر څه تېرېږي زه خو د ینګ جنریشن به د ځوانانو کې ما سره کینی پاسي دا په لایف باندې دا دوی څه راځي کم بېهوده بکواسات کم خرافات دی یو بل ته وایي دی څه نه کوي پر رب یقین وکړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دی امت دپاره نو دا به چېرته مخکې غرق قوم لوط خو په معمود اوچت کړو د ځمکې له راچولې
کېدای شي چې سم په ټوپونو په دې ځمکه باندې دا فرشتې ګرځېدل ټول هر څه ختم کړ. رب یقینو که څه ډېر بد حالات دي چې تاسو ووینئ حیران بشئ. نه د پلار ته مې شته، نه د لور ته مې شته، نه د خور ته مې شته، نه د مور ته مې شته، نه د حیا ته مې شته، نه د بې حیایۍ ته مې شته، هېڅ هم نه، بس هر څه ختم. او بیا څه وایي؟ او بیا دا خبره کوي دا انټرټینمنټ دی. څه شی دی؟ بې حیایۍ ته انټرټینمنټ لفظ ورکړي. دوستانو عزیزانو، په خپل ځان باندې رحم وکړئ، په خپل اولاد باندې رحم وکړئ. که چاړه د سرو شي خو خپل اولاد ته په لاس کې مه ورکوه. بې حیایي شروع کېږي ستا د هغه وخت نه چې ستا په کور کې ستا بچې ستا لور تا ته وایي چې نن ما ته په سکول کې کالج کې یونیورسټۍ کې موبایل یاد کړی چې بای کې درته سبق وي. ته ورته یې بچې لیپټاپ دلاله په لیپټاپ کې ما کېږي. لیپټاپ والا والا ورته که لیپټاپ باندې د یقین نه یاره چې دی خو په دې باندې غیر محفوظ دی، پرنټر والا خو لیپټاپ باندې څه ورته ټول پیجونه ته دغه کوه. بچې کوم سبق درته وایي ما ته وایي زه یې درته په پیج باندې پرنټ کوم در کوم. ته په موبایل څه کې څومره کیسز راغلي د اتم د کلاس ماشومانو کیسونه راغلي دي، د ټول دغه دواګانې کوي، فریادونه کوي، د مور پلار ورته ازادي ورکړي، بیا دلته کې جاړي او استاد یې دعا وکړه چې الله رب العزت خیر. ما تا خبره د دعا نه اړولې ده، دا خبره د دې نه اړولې ده چې هغه زه راونیسم او نصیحت ستا نصیحت اوري. که ته ورته خبره کوې نو په تا پرچه کوي. دوستانو عزیزانو، ډېر عجیبه وخت راغلی، ډېر نازک صورتحال دی. رب یقینو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې ان قریب زما په امت به زمانه داسې راشي چې قدم علی نو فتنه به تروځي، قدم په قدم به د فتنه. دا نن څه حال دی؟ کور ته بتلې فتنه، بهر روزي فتنه، پتار تیریږي فتنه، په ګاډي رشکا کې زی فتنه، بازار دکان ته زی فتنه، په هر ځای کې فتنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې بشارتونه اټول من عن نن اختیار شوی دي. خو افسوس چې نن مسلمان ځان نه دی سم کړی او نن ځان هغه معیار ته نه دی جوړ کړی چې کوم معیار باندې د رب ته مقصود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، د اخرنۍ حدیث وورئ چې قیامت پر ورځ به صفونه ودرېږي. لومبی صف به د سړو وي، الرجال چې ورته وایي سړي، او دویم صف به د زنانه وي، او دریم صف به ماتا چې ورته مخنث وایو یا خنثی مشکل ورته وایو، هغه مخلوق وایي، هجړاګان وایي چې نه هلکي نه جینۍ وي. هماغه چې کله هم یو سړی په دنیا کې مشابهات ټول د ښځو اختیار کړي او وي سړی، د سړي به ورته وي چې زه ښځو ته، ښځې به ورته وي چې نه زه سړو ته ته خو سړی. چې بیا د سړو ښځې هم نه پرېږدي سړي هم نه پرېږدي، لاړ به شي د چا په صف کې به ودرېږي؟ خو ستا مشکل په صف کې. نو ورته وایي چې ته خو خدای داسې نه پیدا کړې، تا خو په زور په ځان کړی به خپل صف نه بار. نو رب ورته څه وایي چې ته ما پیدا کړی په یو جنس وي او تا د خپل جنس دومره بې توقیري کړې ده، ځان توهین دې کړی دی چې نن ته د دې لایق هم نه شوې چې ته د هجړاګانو په صف کې ودرېږې. دوستانو عزیزانو، حقیقت خبرې، نصیحت خبرې، د واز نصیحت خبرې دا وکړي چې په انسان باندې داسې لګي لکه په زخم چې بل کاچي. واقعي موږ چې د کتاب ته کینو یو حدیث وایو په موږ باندې سم سر وختره باندې وځيږي چې پروردګار چې د خلکو ته به وایو سو د خلکو ته مخ څخه خو هلته کې د محشر په میدان کې به رب ته مخامخ کېږي. شفاعت به نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. نبی علیه السلام فرمایل چې هغه زما امتی نه دی، هغه زما وارث نه دی تر څو پورې زما پیغام د خلکو ته صحیح رسولی نه او د خلکو نه خبره پټه کړي. موږ هر څه وایو، خو واضح هر څه بیانو چې د خلکو په معلوماتو کې اضافه وشي، هر څه انسان ته پته ولګي. دوستانو عزیزانو، خپل ځان باندې رحم وکړئ، خپل اولاد باندې رحم وکړئ، د خپل اولاد په تربیت باندې فوکس وکړئ. دا تربیت نه دی چې خپل اولاد ته د ښه ښکلې جامه پیزار وکړو، بلکې تربیت دی چې د وړوکوالي دی په موز واچي، وړوکوالي دی په تلاوت واچي، وړوکوالي نه هغه ته عادات داسې د آداب او اخلاقیاتو درس ورکړي. پر رب یقینو کوم خو چې په لاره کې تېرېدو مشر به تېرون لږ سایډ ته به شو، لار به مو ورکول،
پلار راته ادب خولی او مور راته ادب خولی نن بچی ته ادب نه ښې ته ورته د ناستي پاستي چل نه ښې د خوراک څښاک آداب ورته نه ښې د مشر سره میلاوېدو طریقه ورته نه ښې په لاره ورته د تېرېدو طریقه نه ښې چې په لاره تېرېږي نو ماشوم نو په ګډا ځي او چې په کور ته راځي نو هم ګډا ځي او ما ته ورته تاڼې شاباس منم دی یاره داسې ویل ډېر هوښیار دی زما ماشوم دا خبر نه یو چې دا تباهي ده زما د ماشوم دې نه خبر نه یو چې زمونږ غرقېدو طرف ته روان یو ما تا د وړوکوالي نه خپل بچي ته څه ښایو په دې باندې پوه نه یو دا بچی چې ستا لوی شي ته یې ورته نن یو دوه ټکي ښې او په ټیک ټاک کې مخامخ لایو راولې او خلکو ته یې چې دا ورته ووایه دا ورته ووایه دا تاسو به دې ماشومانو کوئ څه دی چې سبا ته لاړ شي نو سبا ستا د مرۍ ته به لاس کوي چې بابا تا راته دا غلطه لار ښودلې ده او حضرت عمر رضی الله عنه هغه حدیث مې ته بیان کړی چې واقعه بیان کړې وه چې حضرت عمر رضی الله عنه ځکه یو واقعه راله چې واقعه راله داسې واقعه وه چې مور او پلار جګړه وه زوی راغی نو ډانګې د پلار له سر لره واچو جګړه یې خلاصه کړه د مور او پلار نبي عمر رضی الله عنه خدمت ته خبر راله امیر المؤمنین وی نن زوی والی یم وی ښه کسانو ته ورشه کس راوله راغی ورته تا د پلار ولې والی دی وی امیر المؤمنین وی د وړوکوالي نه اوښانو سره یو ځای کړی یو اوښانو سره وړوکی لوی شوم چې کله ماته پلار هم دا ښودلي چې کله اوښ په کم باندې بر کېږي سیوا کېږي هغه وها جګړه به د اوښانو ختمېږي پورته لاره رالم مور پلار مې جګړه او پلار مې پې زورور او پلار مې ووالو جدا مې کړه امیر المؤمنین ورته وي دا ستا خپله غلطي ده چې تا خپل بچي تربیت هم داسې کړی دی که نن سبا موږ د بچي داسې معاشره کې داسې تربیت کوو چې په کږه لاره روان یو شاباسي ورته کوو دا تاسو په خپل ځان سره په خپله ظلم کوئ الله رب العزت موږ تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین